د وسلوالو طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ نهم پړاو مذاکرات تازه د قطر په دوحه کې پیل شوي او تمه کېږي چې یاد مذاکرات به په روان پړاو کې یوې پایلې ته ورسیږي او نور به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. په روانو مذاکراتو کې د دواړو غاړو له لوري یو شمېر هوکړې هم شونې دي، خو د یادو هوکړو تضمین باید د سیمې او نړۍ هغه هیوادونه وکړي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري. پخوانی طالب چارواکی او پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سفیر عبدالسلام ضعیف له میلمه راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د یادو هوکړو تضمین ته نه دي چمتو. ځینې هیوادونه اوس علاقه ډېره نشي یا شاته ځان وي یا بهانې لټوي، کېدای شي مطلب و مفهوم یې دا وي چې دوی یا دا شی نه غواړي چې وشي او یا دا چې معاملې ته ځان برابروي، نو دغه وخت کېدای شي څه وخت ونیسي. ضعیف وایي چې یو شمېر هیوادونه نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو شخړو کې ځان ښکېل کړي او همدا وجه ده چې د دواړو غاړو ترمنځ د هوکړو تضمین ته نه دي حاضر. ضعیف د امریکا او طالبانو روان مذاکرات برخلیک ټاکونکي بولي او زیاتوي چې په یاد پړاو کې به د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالسلام ضعیف وایي چې په نهم پړاو کې دواړه غاړې په اساسي موضوعاتو بحث کوي او له دوه اړخیزو مجلسونو وروسته به امریکا له طالبانو سره پر یو شمېر مواردو هوکړه وکړي. زه فکر کوم چې ډېر وخت شاید ونه نیسي او هغه نهایي په نهم پړاو کې یو شاټ یا یو کوچنی مجلس شاید وشي او هغه مساوات ده، خو مخکې هم توافق چې په سوی دی هغه توحید کېږي به. خو اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ زیات مذاکرات ولې دومره ځنډني شول چې آن کیسه یې شاوخوا یو کال ته رسیږي. نوموړی وایي چې طالبان نه غواړي چې د 1919 کال تېروتنې یو ځل بیا تکرار کړي او غواړي په بشپړ ډول له امریکایي لوري سره د افغانستان په مستقبل او روانې جګړې پای ته رسولو هوکړه وکړي. د 1988 اشتباهات په افغانستان کې بیا تکرار نشي او افغانستان هغه حالت کې پاتې نشي لکه هغه وخت چې دلته باید داسې یو حالت رامنځته شي چې د افغانستان مستقبل تضمین سي او په هغه باندې تاکید هم شوی دی. ضعیف وایي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول او د افغانستان واک یې ترلاسه هم کړ، بیا به هم د امریکا مالي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې د افغانستان اقتصادي وده دا مهال په پښو نه ده ولاړه.